سلامونه د عربي ژبې د زده کړې د لړۍ ته په خیر راسي. زموږ مخکنی ویډیو د عربي ژبې د الفبا په حق له وخت دی چې د هغه څخه مو یو څه زده کړی وي. په دې ویډیو کې موږ غواړو د عربي ژبې پر حرکتونو باندې وغږیږو چې حرکتونه څه شي دي او پر کوم تور باندې راځي د هغه څنګه تلفظ دي. په عربي ژبه کې تر ټولو مهم د الفبا ترڅنګ د حرکتونو موضوع ده چې د عربي ژبې تر ټولو ډېره غټه برخه هم د تشکیل کړي ده او په عربي کې ګرامر برخه هم ټول پر دې حرکتونو باندې ولاړه ده. نو په دې ویډیو کې د حرکتونو په اړه باندې ژغېږو، خو مخکې له دې څخه چې حرکتونه را پیل کو، تاسو د افغان ری چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ته تعلیمي برخه کې نور ویډیوګانې هم په لاس درسي او د دې لړۍ څخه لا ښه استفاده وکړئ. نو راځو لومړی د عربي ژبه کې موږ څلور ډوله د حرکتونه لرو. قسم یو حرکت نه دي خو د نور حرکتونه بلل کیږي. لومړی فتحه ده. په عربي ژبه کې فتحه د هر توري باندې راتللی سي. الف با تا سا او درې پر ټولو برخو باندې راتللی سي. یو مثال دی که چیرې موږ پر با باندې فتحه راولو، دا د توري پر سر باندې، یعنی د هر لفظ پر سر باندې دا راځي. د دې حرکت نیم الف دی، یعنی موږ که چیرې الف وایو د هغه څخه نیمه برخه په فتحه باندې پیژنو. د دې حرکت ژغ چې دی ب، یعنی نیم الف دی. ب دا همیشه د توري پر سر باندې راځي او د هغه تر څنګ د دې څخه وروسته بل حرکت چې دی کسره ده چې عموما د یو حرف کښته راځي. دا هم د الفبا پر ټولو حروفو باندې کسره تطبیق کیږي او پر هغوی باندې راتللی سي. عین مثال پر دغه با باندې کو بی، دا تلفظ د ی نیمه ی ده، یعنی دغه حرکت نیمه ی ده. د ی د حرکت نیمه برخه موږ په کسره باندې پیژندلی سو، یعنی دا د تلفظ برخه ده چې موږ بی خو د کچېرې موږ دې ته ی ورکو ډېره کشیږي بی، او کچېرې د ی نیمه اواز راوړو هغه کسره ځین جوړیږي، یعنی باید لنډ وایو بی. د دې ترڅنګ بل حرکت چې دی هغه ضمه یا پیش دی په پښتو کې، چې هغه هم د یو حرف پر سر باندې راځي، کښته نه راځي. دغه حرکت چې دی دا د واو نیم اواز دی، یعنی کله چې موږ واو یا د و ډېر بکشو خو ضمه نیم اواز دی، موږ وایو بو. نو له لومړي سره څخه فتحه یعنی زور ب، کسره زیر بی او ضمه پیش بو. بل بیا سکون دی. سکون موږ په عربي کې په دغه نښه باندې پیژنو چې کوچنۍ دایره ده د یو توري پر سر باندې وي، او د دې ترڅنګ یو بل نښه هم لرو چې په خواني عربي کې لیکل کېدل اوس هم کاریږي خو ډیره نه. هغه په دې شکل باندې ده چې نیمه دایره غونډه ده، خو تر ټولو ډیره چې اوس کاریږي په معیاري باندې عربي باندې هغه د کوچنۍ دایره په شکل باندې دی. دته سکون یا ورغندۍ وایي په پښتو کې، چې موږ ورغندۍ بولو په عربي کې ورته سکون وایي. دغه سکون په عربي ژبه کې پر هر حرف باندې راتللی سي، خو یوه استثنا پکښې کې ده. په عربي ژبه کې هیڅ یو حرف داسې نشته چې په لومړي سر کې دی راسي او پر هغه باندې سکون وي. په بل عبارت په عربي ژبه کې ساکن توری د یو کلمې په سر کې نشي راتللی، خامخا به منځ کې وي او په اخر کې وي. د دې مثال دا دی قم. دلته موږ په دې لغت کې موږ پر میم باندې سکون لرو. د هغه څخه مخکې قاف دی، خو پر قاف باندې پیش دی، فقط موږ په هغه باندې پیل وکړي، خو ورستی حرف چې میم دی سکون پر هغه باندې راغلی دی. یعنی نو په عربي ژبه کې داسې حرف نشته چې په سر کې راغلی او هغه ساکن وي.
همیشه به په وروسته برخه کې یا په منځ کې یا په اخرینه برخه کې ساکن حرف راځي. یو بل خبره تر ټولو مهمه او اړینه خبره چې ده هغه په عربي ژبه کې الف دی. الف چې د عربي ژبې لومړی حرف دی د هغه او د حمزه ترمنځ باید یو فرق ولرو. کم حرکتونه چې موږ ویل د عربي ژبې د الفبا پر ټولو حروفو باندې تطبیق کیږي خو یو پر الف باندې نه تطبیق کیږي. معنا دا چې پر الف باندې نه فتحه راتللی سي زور، نه کسره زیر پر راتللی سي، نه پیش پر راتللی سي او نه هم سکون پر راتللی سي. دغه حرکتونه ټول پر الف باندې نسرت لري خو کچېره د الف په شکل باندې یو حرف لیکل شوی وو دغه حرکتونه خورلې و یا اخستې و هغه حمزه بلل کیږي. مثال کچېره موږ ولیکو دته خو موږ الف وایو او الف دی خو کچېره په دغه حرکتونه کې یو حرکت واخستې هغه د الف د تعریف څخه وځي به حمزه ده. مثلا اول دا په عربي ژبه کې د لومړی حرف چې دی الف نه دی. ځکه الف نه دی چې حرکت یې واخستې چې زور دی. الف د ټولو حرکتونو څخه پاک دی. د څه دپاره کاریږي؟ الف د دې دپاره کاریږي چې کله موږ یو بل حرف ته په ده باندې حرکت ورکوو یعنی کشوو یې. مثلا باب په لومړی حرف با ورپسې الف او په اخر کې بیا با ده. دلته موږ الف حرکت نه ورکو. کچېره موږ الف ته حرکت زور ورکو ب دا د الف د تعریف څخه واوښتي دا حمزه ده یا زیر ورکو او یا هم پیش ورکو دا ټول الف نه بلل کېږي بلکې حمزه ده. دا هغه تر څنګ کچېره موږ ورغندۍ ورکو د الف په بڼه باندې خو ورغندۍ مو ورکړي هم الف نه دی هغه به حمزه بلل کېږي. مثلا کاسون دلته موږ لومړی کاپ لرو د کاپ تر څنګ حمزه ده قسم د الف په شکل کې لیکل کېږي خو حمزه ده ځکه چې سکون یې اخیستی دی او په اخر کې خو معلوم ده چې سین دی. کاسون الف نه بلل کېږي د مابین حرف چې دی د الف نه دی ځکه الف نه دی چې سکون یې اخیستی دی. خلاصه شکل باندې الف د زور، زیر، پیش او سکون د ټولو څخه پاک دی. په بل اصطلاح باندې دلته موږ وچ حرف ورته ویلی سو. وچ په دې معنی چې هیڅ حرکت او هیڅ سکون نه اخلي فقط او فقط د یو حرف د حرکت لپاره دی کارول کیږي او الف د کلمې په سر کې نسرت للی ځکه نسرت للی چې الف باید حرکت ونه لري او په عربي کې موږ داسې حرف نه لرو چې په سر کې راسي او حرکت دی ونه لري. نو الف یا په منځ کې وي او یا په اخر کې راغلی وي. د امزه او د الف ترمنځ هم دې توپیر دی.